د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، څنګه چې تاسو ته جوته ده او ټول له دې څخه خبر یاستئ د غمجن خبر څخه چې پرون زموږ او ستاسې ولسي شاعر د ولس د زړونو غږ په حق ورسېدو. الله تعالی دې هغې ته جنتونه ورکړي او ټولو د ادب مینوالو او ټول ولس په دغه باندې غمجن دي او ټولو په سوشل میډیا یا رسنیو کې خپل تاثرات ښکاره کړي دي او ټولو ورته دعا کړې ده الله دې د هغې لوړ جنتونه په نصیب کړي او الله دې هغې ته جنتونه ورکړي. خو هر څوک د خپلو کړنو او عملونو له لارې یادېږي. که موږ او تاسې نن مطیع الله تراب صاحب یادوو، نو دې په خاطر باندې چې هغه د ولس کوم غږ چې و، کوم فکر چې و، هغه په خپلو شعرونو کې یادوو به او هغې دپاره به یې کار کوو. د لوی افغانستان ارمانجنو د خپلې پښتو ژبې د واکمنۍ او د پښتون قوم د ویښتیا په خاطر باندې مبارزه کړې وه او همیشه به په هغه وخت کې چې د پښتو دپاره به ډېر زیات خلکو غږ نشو پورته کولی، همدا تراب صاحب و چې دی به په زغرده باندې خپل غږ پورته کوو او پښتانه به یې دې ته هڅول چې د خپلې ژبې، خپلې پښتو ژبې سره مینه وکړي او یو والی په خپل منځونو کې راولي. هغه که د لر او بر دواړو طرف ته پښتنو ته دا پیغام ورکوو، خاص کر افغانانو ته، پښتنو ته د یووالي پیغام یې ورکوو، د سولې پیغام یې ورکوو او د لوی افغانستان دایي وو او د هغې غوښتونکي وو او هغه به همیشه د هغې اشعار به ولس ته الهام ورکوي، په راتلونکي کې نوي نسل ته او د هغې هغه کوم فکر چې دی هغه به ژوندی پاتې کېږي او د هغې دپاره به دغه نوی کول هغه به ورته کار کوي. ما سره د هغې ځینې نن خو به لومړی لنډه غوندې د هغې هغه جنازه چې ده ډېره کمه ده، هغه به تاسې سره شریکه کړم. بیا وروسته ورمانځه کوم پاور پوینټ چې ما پرې جوړ کړی دی نو په هغې باندې به هغه به در سره شریک کړم او ورسره د هغې اخرنی به د هغې تاسو سره د هغې یو شعر شریک کړم. نو لومړی زه به مړ یم اشنا، ماتم به جوړ وي، چم خفه به وي په ما، ماتم به جوړ وي، ستا طرف ته به بیخي خیر. یون صاحب هم په دغه جنازه کې ورغلی و. همیشه به خپل ژوندون تلویزیون ته رابلو او د هغې اشعار به د ژوندون تلویزیون لخوا پښتون ولس ته نشر کېدل یا خپرېدل. نو زه به لومړی پاور پوینټ ته ورشم، د هغې باره کې ما یو څه لیکلي دي، دا به نن تاسې سره شریکم. بیا دغه بل د هغې ځینې اشعار چې دي د هغې نه ما یو دوه خوښ کړي دي، هغه به له تاسې سره شریکم. د ولس شاعر مطیع الله تراب، نوم مطیع الله تراب، زوکړه 21 د مارچ 1901 خوږیاڼو ننګرهار افغانستان کې پیدا شوی و. وفات 14 د جولای 2015 خوست ښار، دنده ولسي شاعر، لیکوال او ادبي فعال، ولسي او انقلابي شاعر. شعري سبک چې دی هغه ولسي او انقلابي شاعر و. حماسي شعرونه به ډېر زیات لیکل او ویل به د وطن سولې، تعلیم او مینې غږ نه په خپلو دغه اشعارو کې د تعلیم په اړه باندې او د تعلیم او زده کړو ټینګار ډېر کړی و نوي کول ته چې باید هغوی تعلیم ته توجه ډېره وکړي. پر وخت واکمنو انتقاد کوونکي همیشه به په زغرده باندې خپل هغه څه چې فکري و هغه به د شعر د لارې څرګندوو. د هیچا نه ویره ډار نه درلودو او نه یې څه تمه درلودله د خلکو نه، نو په خپلو مټو یې پیدا کوله او تمه ورسره نه وه. نو دې په خاطر باندې به هغې خپله شاعري کې چې کوم هغه زړورتیا وه هغه به پکې وه او د هغې هغه کوم شعر چې به و هغه به د ولس زړونو ته رسېدو او ولس به ډېر زیات خوښوو. د شعر ژبه یې ساده خو ژوره او مؤثره وه. نو څنګه چې ما وویلې نو هغه به ډېر په ساده خو مګر په تشبیهاتو باندې او شعر کې کومه ژورتیا چې به خو به پکې وه، خو داسې وه چې د هغې په شعر باندې به ټول پوهېدل. د مشهورو شعرونو ځانګړتیاوې، ډېر شعرونه یې په یاد ویل. یو کار دی ماشاءالله د الله پاک ولا یوه ښه
فکر او یاداښت ورکړی و، هغه کومه میموري چې وه، یاداشت چې و، هغه ډېر تېز و. اکثره شعرونه به یې په یادو باندې زده وو. لکه ډېره مشکله ده، موږ چې کله شعر ویو نو نشو کولی چې ټول شعرونه یا ځینې شعرونه په یادو زده کړو او په کوم مشاعره کې وي، مګر دا د هغې یو خاص دغه مهارت و چې حافظه ډېره قوي وه، الله پاک ورله قوي حافظه ورکړې وه. نو هغې به خپل اشعار چې دی اکثره به یې له یادو څخه ویلې او په یادو به یې زده وو. شعرونه یې سندرغاړو ویلي دي، د وطن دردونه یې پکې انعکاس موندلی، تل یې د ازادۍ او تعلیم غږ پورته کړی دی. دې باندې موږ ویلې. نو ټولنیز دریځ او جرأت د واکدارانو او نورو سخت دریځو پر ضد انتقادي اشعار به یې همیشه ویلې. او د نجونو تعلیم ته ژمنتیا د ولس د ویښتابه شاعرو محبوبیت د مشاعرو ستوری و. چې په هره مشاعره کې به دا و، هلته به خلک هم ډېر راتله ځکه چې د اشعار واوري. د ولس په زړونو کې ځای درلود. د شعرونو له لارې یې عام خلک بیدارول. مړینه او غبرګونونه د زړه د حملې له امله وفات شو. د حامد کرزي او نورو مشرانو خواشیني څرګندې کړې. د ادبي ټولنو لخوا یې درناوی وشو. یعنې په دغه کې هم ډېر زیات د ادب مینوال راغلي وو جنازې ته. زه به اوس د هغې یو شعر چې هغې په خپل غږ کې ویلی دی، هغه به له تاسې سره شریک کړم. تاسو یې واورئ، زما هم ډېر خوښ دی. له منبره تر مرچله تر چناره څه شوې څه شولې د تورې حجرې یاره، وا په خړو خاورو ناسته قلندره، سر راپورته کړه یو ځل ملا عمره. له منبره تر مرچله تر چناره څه شوې څه شولې د تورې حجرې یاره، وا په خړو خاورو ناسته قلندره، سر راپورته کړه یو ځل ملا عمره. خلک وایي خط او برېت او لاس په کار دی، خلک وایي خط او برېت او لاس په کار دی، ستا یعقوب د هېواد لوی سپه دی. سلامونه ارواخات جلال الدینه، سلامونه ارواخات جلال الدینه، هیر مې نه یې بدرودینه تر سنګینه، له ظلمته تر خروار لاره اترنګه، له ظلمته تر خروار لاره اترنګه، شاهي کوټه د منصور په وینو رنګه، له ظلمته تر خروار لاره اترنګه، شاهي کوټه د منصور په وینو رنګه، د قومونو او د خیلونو په نوم قهر موږ خوړلې د تاریخ تیر کړي زهر. متقي صاحب، د قومونو د خیلونو په نوم قهر موږ خوړلې د تاریخ تیر کړي زهر، نه اندر یم نه نورزی یم نه اڅک یم نه غلجي نه درانې نه د کوګک یم. د قومونو استاذینو، د قومونو د خیلونو په نوم قهر موږ خوړلې د تاریخ تیر کړي زهر، نه اندر یم نه نورزی یم نه اڅک یم نه غلجي نه درانې نه د کوګک یم. نه منګل شئ نه وردګ او نه غوریان شئ، څوک به ونه غولوي بیا هوښیاران شئ. نه ساپیو نه شینواري نه مومند، ټول قومونه د یوې ونې پیوند یو. په سینه بهادره ږدم درته خپله کشمیر خانه، اتاګله اولګله، کتیبي ورپسې ګورم نادرک دي. حقاني صاحب، کتیبي ورپسې ګورم نادرک دي، د برجانو د عدالله قبرونه ورک دي. کتیبي ورپسې ګورم نادرک دي، د برجانو د عدالله قبرونه ورک دي. رانه ورکې په هر لور درپسې لاړم، وا پښتون ملا عمره بیا دې غواړم. رانه ورکې په هر لور درپسې لاړم، وا پښتون ملا عمره بیا دې غواړم. ستا نشتون کې د کابل کیسه اوږده شوه، ستا نشتون کې د کابل کیسه اوږده شوه، د ملا نه د انصاف تله کږه شوه. دا به څه کېږي واړه او څوک زاړه دي، ځینې ځینې یې ګونګیان او څوک کاڼه دي. وا زما د پلار مې نیکه میراثه کوره، زه په شته ورونو کې ناسته یم بې وروره، د زړه زوره کموم دي کموم دي بېغلتوبه، زړوم دي زړوم دي. ما بېګا یو خوب لیده چې سر مې بایلود، ما د کوز نارې وهلې بر مې بایلود. سر خوړلی بې لارې په لار شه، اللهو للې للو شه په قلار شه. خو خبردار شئ خبردار شئ، بیا خامار درته پرشیږي، په رګونو کې د خوړ اوبه بهیږي. خبردار شئ، بیا خامار درته پرشیږي، په رګونو کې د خوړ اوبه بهیږي. هره لومه هر یو دام د دې خامار دی، حملاور په هر یو کلي په هر ښار دی. زه پاچا یمه ملنګ اخلمه داسې،
زه د زړونو نه کلنګ اخلم ازادي زه د زړونو نه کلنګ اخلم داسې ډېر ښایسته ډېر ښکلی ډېر ښکلی اوس الله دې تراب صاحب ته جنتونه ورکړي، الله دې ول هغه دنیا ښکلې کړي. که تاسو وي په دې شعر کې په دې اخر کې شعر کې ګوره خپله هم دا زور په پښتنو راوړی وی چې تاسو په خیلونو مه تقسیمېږئ او یو ملت جوړ شئ، یو افغان جوړ شئ او د سولې څخه کار واخلئ او سولې ته کار وکړئ. نو همیشه په نورو شعرونو کې هم داسې ویلي وو، بس الله دې هغه دنیا د هغې ښایسته کړي. موږ ټول افغانان پښتانه پرې ټول خفه دي، الله دې هغه جنتي کړي، ځکه څوک هېڅ هم نشي کولی، ځکه انسان هم دغه یوه لاره ده، په هغې باندې دا ټول روان دي، څوک مخکې څوک وروسته، خو د هغې یادونه به تل پاتې، د هغې لیکنې به پاتې، هغې چې هغه کوم پیغام پښتنو ته ورکړی هغه به تل ژوندی وي او د هغې څخه به نوی نسل الهامونه اخلي او یووالي ته به ځي او هغه پیغام چې هغې ورکړی او د لوی افغانستان د هغې په لار باندې ځي انشاءالله تعالی. او دا کار دی چې موږ وګورو، ځکه هر هغه څوک په ولس کې ژوندی پاتې کېږي چې کوم یو ولس ته کار کړی او د خپل جیب یا د چوکۍ دپاره یې کار نه وي کړی او همیشه د ولس ګټې په نظر کې نیولي، د خپل هېواد ګټې په نظر کې نیولي، خرڅ شوی نه وي، نو هغه بیا تل ژوندی. دا که په زمونږ په افغانیت یا په افغانانو کې چې کوم هم خلک خپله د افغانانو سره کوم پښتانه مشران ولاړ د خپل افغانانو سره، نو هغه به تل یادېږي، که هغې کې ګیلهمند و، که هغې کې دغه نور عثمان کاکړ صاحب و، نور داسې ډېرو عارف وزیر و، نو هغه ټول د پلر او بر کې د خپل ملت سره به ولاړ و، د خپل قوم سره به ولاړ و، نو هغه به انشاءالله تعالی تل یادېږي. داسې هغه شاعران چې په خپلو ژبو کې شاعري کړې ده، لکه حمزه بابا شو، غني بابا شو، دغه نور پخواني شاعران چې دي دغه دي، نو په خپلو ژبې کې به شاعري کوله، خپلې ژبې ته به یې خدمت کوو، نو هماغه دي چې یادېږي. داسې زمونږ هغه شاعران چې په نورو ژبو کې شاعریګانې کړي دي یا لیکنې کړي دي، هغه بس هماغه نور خلک هم بیا نه یادوي، هغه نور قومونه، ځکه هغه ورسره خاصه مینه نه لري، ځکه پوهېږي چې دا د بل قوم د صرف لیکنې په دغه ژبه کې کړي دي او هغه بیا د خپل اقتصاد یا د خپل یو مقصد په خاطر کړي. خو هغه لیکوال یا شاعري چې کوم یو خپلې ژبې ته کار کوي، خپل ولس ته کار کوي، هغه بیا همیشه په هماغه ولس کې ژوندی، په هغې په زړونو کې ژوندی او نسل د نسل همداسې هغه بیا یادېږي، هغه مړ کېږي نه. صحیح ده، د دې دنیا نه خو بیا سترګې پټې کړي، خو د هغې هغه لیکنې چې هر وخت کې به څوک لولي نو هغه بیا یاد ته راځي، هر وخت کې چې څوک لوی افغانستان یادوي یا د یووالي غږ کوي نو دوی به پکې همیشه یادېږي. نو ټول پرې خفه دي، بس الله دې رحم وکړي په نور موږ او ستاسې پښتنو او په افغانانو باندې او د یووالي دې زموږ د ټولو نصیب کړي چې لوی افغانستان طرف ته لاړ شو. نو ملګرو نورې ډېرې سیاسي مسلې دي، خو په هغه به انشاءالله تعالی بیا سبا ته خبرې کوو په پښتونخوا کې، نو هغه باندې به زه بیا سبا ته خبرې کوم. نو ما نن دې په خاطر باندې چې تراب صاحب په بېګا شپه وفات شوی، ما پرون هم پروګرام نه و کړی، نو ما ویل زه به دا نن پروګرام هم هغه تراب صاحب باندې نیسم، هغه همدې په خاطر باندې مې دا پروګرام وکړو. نو تر بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله سپارم، خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ، تر بیا د الله په امان.